ما خپل ام کمپیوټر ساينس ویل دا ام حقوق ویل دا مګم دغه شیان سیمه د تاسو نه زده کړی شخصا نه تانه او سر مې خلاصو په سیاست مې سر خلاصو په تاریخ مې سر خلاصو او ډیر زیاته ګټه مې تاسو نه ما پورته کړې ده او اوس به سو غولول هم نسی اوس کراته سو ټوپک راکی زنور نه غولې ویږي یا ماتوي تا عمر کم ده یا ماتوي ته خود افغاني ته سکار د دې موضوعاتو کې نو هغه شخصي گزار کوي نو دا برمل نه د مرمل باس نه کو برمل منطق او دلیل نه ویل جلال جان زه به اخیری دوه خبرې وکړم بیا به زه اجازه غواړم. افغانستان کې دا ټول چې څونه دي موبین دی که لونګین دی که برمل دی که دا هر څونه چې خلک دي چې دی کله وایي که نه ته ځان ته پاکستاني وایې که ته ځان ته افغان تاسو ټول د بل وطن ولس په خبره یاد ساتئ ټولو نه اول به تاسو د دین پوښتنه کوئ چې آیا تاسې پاکستان منئ او که نه منئ ریاست یې تاسو سره چارواکي ده مشران یې اردو ده سره جهادیان دي د سره ټوپکې دي ټانکونه دي جزونه هر یو شی ده د سره په دې دونه زور کې آیا ته پاکستان منئ که وایي چې نه زه نه منم نو بیا ورسره تجارت څنګه کوې بیا ورسره د ویزې سیستم د څنګه روان دی دا هر څه څنګه روان دا ځکه روان دي چې ته منې نو چې ته ومنې زه خو پکې اوسېږم زه بیا څنګه نه منم چې تا ومنلو ته ته بار ناستې ته زوروره مې ته هر څه لري او تا ومنلو چې یو پاکستان شته دی دا د اوسې صادق خان هم درغلی او کابل کې ناستو خبرې د سره وکړي مشران د راړل په سټیجونه خبرې هم وکړي چې پاکستان سره موږ ښه تعلق ساتو د ساتو هغه ساتو نو بیا ته راځي د پاکستان د ولس کې د یو کس نه تپوس کوي چې ته پاکستاني یې که نه ته غټ نظام چې دی په دونه زور کې ته منې او زه یوازې یو شخص ما ته وایي چې ته یې ومنه یا مې منه دا هغه احساساتي لوبې دي کوم چې زما د بر وطن ولس سره یې ټولو مړ کړي دي د چارواکو دا په دې دلیل باندې کوي چې تاسو کمزورې وساتي د تعلیم نه م لرې وساتي د عقل د پوهې نه م لرې وساتي ورو چې څنګه دنیا په مخ کې روانه ده چې افغان ولس په داسې روان دي ځکه چې ته څونه داسې ځې حقونه به ته د دې چارواکۍ ته د دې قمقلتوب ته د دې احساساتي خبرو ته به ژمن کېږي پښتونخوا کې هم دغه شی موږ سره روان دی خو پښتونخوا کې چې موږ لږ دغه وکړو لږ کوشش هم وکړو لږ ځان هم پوه کړو نو هغې کې زه معمولي چې دوه درې خبرې ما زده کړې زه څه افلاطون نه یم چې زه په هره خبره پوه یم هغه راځم هغه د بر او د کوز دواړو وطن ولسونو ته کوم نو دا خبرې یاد ساتئ چې کله نن نه بس دا خبرې څوک کوي چې ته پاکستاني ته افغان یې دغه بحث کې د سره پروز یم ځکه دا منافقت دی ستا غټ نظام یې مني او راځي د ولس نه پوښتنه کوي وایي د خپل نظام نه پوښتنه وکړه چې ته یې منې او که نه که هغه وایي چې منم یې بیا د پاکستان ولس به یې مني زه یې منم چې زه پاکستان یم که ستا نظام ته انکار وکړو چې نه پاکستان موږ نه منو ټولو بیا به راشه ما به هم انکار کړي چې زه یې نه منم د دې نه ځان وساتئ او چې څو پورې موږ وو څو پورې خدای موږ ته اواز را کړی دی څو پورې موږ ته عقل پوهه را کړې ده تر اخره پورې په تاسو سره د کوزي پښتونخوا خلکو سره چې څه کتاب نه مې څه ویلي دي سره د ثبوت به ته پیش کوم قضاوت به همیشه به ستاسو کاري نو زه مننه کوم او اجازه ماته راکړئ همدا استاد زه یو دوه جملې ستاسو په مخ کې غواړم ووایم که د ملګرو اجازه یې سلام روانه مې خو ډېره بخښنه غواړم سلامونه او نیکې هیلې انشاءالله ټول روغ او جوړ اوسئ امزا استاد منګه افغانان تقریبا د 100 کالو راهیسې در په در خاورې په سر یو غلیږو وژل کیږو رټل کیږو اواره کیږو دا د چی شی لا ده دا د دی لا ده چې متاسفانه سیاسي منطق کمزور ده مطالعه سم نه لرو او داس یو ما خپل ام کمپیوټر ساينس ویل ده ام حقوق ویل ده مګم دغه شیان سیمه د تاسو نه زده کړی شخصا نه تانه او سر مې خلاصو په سیاست مې سر خلاصو په تاریخ مې سر خلاصو او ډیر زیاته ګټه مې تاسو نه ما پورته کړې ده او اوس به سو غولول هم نسی اوس کراته سو ټوپک راکی زنور نه غولې کراته د انتحاري پرتاره وتړي زنور نه کوم دا کار ولی دا خلک زکه ډاریږي که دغه افغانانو خیر سو که دغه افغانان یو جیته ورسېدل بیا موږ زموږ په امر باندې دوی خپل ځانونه هم نه وژني او خپل ورور هم نه وژني ځکه دا خلک اوس ورخطا دي زما هیله د تانه دا ده حمزه استاذه چې د یو څو د ګوتو په شمار انسانانو په خاطر هېڅ خفه کېږم تاسې دا لاس داسې نیسي زموږ زړه درته لاندې ټق شوي څه خدای نه کار دغه خفه نسي میلیونونه افغانان تا سره مینه لري همدغسې چې موږ ناکاموراته
چې چینایي وو د اتل لقب ورکړی دا د اتل نوم ورته ورکړی دا عین شکل دا هغه نه هم تاسو پورته اتل یاست تاسو سره افغانان مینه لري ځکه چې تاسو نه منګه ګټه لیدلې ده منګه پویسي ویو زمونږ ذهنونه خلاصي وي دي منګه دوست دښمن وپېژندل منګه جغرافیه وپېژندل منګه خپل تاریخ وپېژندل من خپل مشران وپېژندل امغه بد مو وپېژندل امغه خم وپېژندل اوس منګه کولای سو څخه تصمیمونه په خپل ژوند کې او خپل هیواد ته ونیسو نو د زړه له کومې تاسو نه مننه کوم همیشه زحمتونه ویستلي دلته راغلي یاستئ دغه خلک چې دلته لاندې ناست دي دغه قلبونه سږدي دا هر یو انسان ده او دا تاسو سره مینه لري د دې مینې په نظر کې نیولو سره سره د دې خلکو خبرې جدي منیسئ فقط زمونږ مینه جدي ونیسئ د افغانانو مینه جدي ونیسئ او منګه غواړو چې همیشه موږ سره اوسئ او موږ ته همدغسې زده کړه راکړئ هره ویډیو د 2 ځله 3 ځله ګورم څخه مې ماغزه ورباندې خلاص همدغسې نور افغانان هم ګورو داسې افغانان منګه لرو چې متاسفانه په هیڅ نه پیدل مګم اوس داسې پیږي داسې ښه بحثونه کوي داسې ښه جملات د تاسو د خولې نه زده کړي چې حیران ورته پاتې سي نو ته زموږ ویاړ یې حمزه صاحب همیشه خوشحاله صحتمند او آباد اوسې انسان ده ځمکه وړه ده یعنی ضرورت په وخت کې لافه دې نیسي که د وینې ضرورت سو انشاءالله اول زه دې په خدمت کې د یو نظامي په صفت د یو افغان په صفت زه تا ته د استاد خطاب کوم همیشه تا سره مینه لرم دا خبرې یوازې زما نه دي دا خبرې زما هم دغه 10000 15000 فالوورز دي دا د دوی خبرې دي نو خدای دې همیشه خوشاله لره د دې خلکو په قصه کې مو اوسه با عزت او ژوند دې اوسه زه د خپل اخیری خبره بیا مخکې کړم کله چې دا خلک باس سره اتل زه ټولو نه هیله کوم اول ورته نصیحت کوي ترڅو پورې د باس اصول زده کی کله چې خپل خبره کوله سوال درلوده یا کوم اندېښنه درلوده شریکوله دغه نو ورزده کوي چې کله یو جواب ته پته مې یا غواړي چې قناعت وکړي نو بیا غوږ ونیسئ تختئ مه یا جنجال مه جوړوئ منیپولیشن مه کوئ بلیک میلینګ مه کوئ په خبرو منځ کې مه لویږئ نو هیله کوم هغه څوک چې دغه باسونه جوړوي یا دوی راغواړي دې باسونو ته نو دا بېادبي د معافي لږ ادب دوی ته ښیئ نو به هر حال چون هغه وتښتېد هغه نو پرسنل ټیک یې کوو نو زه محترم په بخښنې سره ځواک صاحب هم راغلی ځانګړی ځواک مننه ترې کوو چې راغلی ګوره تاسو خو دلته په دغه بروډ کې وایي استاد محترم هم دلته موجود و دغه ټول قدرت هغه دغه واک مو دوی ته ورکړی و د دې حجرې واک یې دوی سره و ما څو ځلې ورته ویلې مالې هیله کوم برمل صاحب محترم دواړه قدرمن استادان دي دواړه میلمانه دي تا میلمانه دي ته شخصي اټیک مه کوه هیله کوم ته خپل سیاسي باس کې د ملت لپاره کې د افغانستان د ولس لپاره کې موږ درته ناست یو خلک درته ناست دي تاسو نه څه اخلو تاسو نه څه زده کوو د وران افغانستان د ویجاړ افغانستان لپاره موږ د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړو ښه مناسبات غواړو متقابل احترام غواړو خو همدغه دپاره د تاسو څو کسان چې دلته استادان محترمین ناست دي تاسو ته ټول ملت وسترګي دي که په افغانستان کې خلک دي که بیرون افغانستان نه دي په بهر کې خلک دي ټول تاسو ته ناست دي د تاسو خولې نه څه اوري ګوري فکر پکې په هغو باندې باور لري په هغو باندې یقین کوي نو موږ تاسو ته ناست نو ته ولې دا رقم ته پورته کېږي او داسې شخصي اټیک کوي داسې یو رواني تکلیف درته پیدا شي کله کله چې ته جواب ونه لري تا ته رواني تکلیف پیدا کېږي هغه رواني تکلیف ته تر دې حده ورسوي چې بل خصوص لاړ سي هغلته په زرګونه خلک درته ناست وي ته ځې په یو استاد باندې په محترم باندې ته داسې دا خو غلطه خبره ده ما نه کوم ما 2-3 ځله مې ورته باندې کمالې برمل صاحب خدای دې وکړي ما خبرې باوري چې خفه سوی نه وي له ما نه زه احترام ورته لرم نو نه پراتونکي چې هر بروډ کې ته کېنې ته که هر څوک تا څومره تا د فکر مخالف ووسیږي ته شخصي احترام ورته ولره په ځانګړې توګه احترام ورته ولره د نظر اختلاف د ټولو خلکو مابین کې وي یو غونځي د یو هیواد ټولې رای اخلي ولسمشر کېږي یو غوند ټولې د پارلمان رای اخلي خو مقابل لوري هغه سیاسي اپوزیسیون هم مخالف وي او کنځاوي خو نه ورته کوي جنګونه خو نه ورسره کوي ته یو سیاسي اپوزیسیون مثلا ته یو څوک کې اعتراضي نن د طالب دفاع کوي مونږ ته په کوم دلیل کوي دا نن خو موږ د متکسب خبرې واورېدې په متکسب خبرو کې داسې خبرې ولکه یو ماشوم دي چې رانیولې وي او پاسه دی ورته د لاس جې کړی وي چې لاندې هغه ډاریږي او په هغه جړغونی هغه کې درته خبرې کوي چې دا کار ما نه ده کړی نو ولې دلته خو ملت درته سترګې تاسو خو راغلی دغه شل کاله له موږ سره وجنګېدی موږ ته ټټرې والي چې موږ د دې وطن اصلي بچیان
ته خو نن راغلی اصلي بچی ته نن پتا باندې په خوست کې بمباري کیږي پتا باندې په کونړ کې بمباري کیږي پتا باندې پکتیکا کې بمباري کیږي پتا باندې لارې بنديږي پتا کډوال د پاکستان په سختو حالاتو کې راوځي ته ولې بهرنۍ پالیسي نه لري تا ولې خپل خويندې خپل میاندې خپل بچان خپل کورونو کې ګراوګان کړي دي مکتب دروازې دي بند کړي د بیان ازادي نشته ځوان تهدید کیږي ځوانان د افغانستان درګرد ووزي په کچاکي لارو باندې راځي تاسو پیران کې په لارو کې ګوري چې په مرموز ډول باندې وژل کیږي ترڅو موږ سره موږ وینن خکېږي سبا خکېږي بل ورځ خکېږي موږ خپلواک نه یو موږ د تاسو دغه اوسنۍ نظام په دوه برخو وشل شوی هغه 50 ته 50 په کندهار کې ده 50 په کابل کې ده د 50 کې بیا 50 پنجاب سره ده 50 بیا د ایران سره ده نو موږ شاته تم وکړو نو موږ هیله لرو د تاسو ځوانانو نه استاد محترم چې تاسو نه زموږ به ان شاء الله زه یو لنډه خبره کوم زه به اجازه کوم زمونږ پرمختګ د افغانانو د پښتنو زمونږ پرمختګ خالی او خالی پدې کې د چې موږ خپل نظریات سیاست او د ادب د پر موږ کم سړی ټاکو مثال یو کنزلمار بې سواده بې کتابه بې منطقه سړی ستا ولس ځان ته وټاکي چې موږ به دنه زده کوو نو تا ته خپل د ولس مستقبل راښکاره شي را روان وخت ته ښکاره شي چې کله ستا ولس ځان ته داسې سړیان ټاکي چې کنزلمار نه کتاب ولا خلک عقل او پوهه لري او د پښتو په کلتور جامه باندې برابر سړی وي هغه خلک ځان ته مشران وټاکي ته وګوره چې د لرو بر کې پښتانه لرو بر کې افغانان دا په 3-4 کالو کې سمون خو یو کنه نو دا د مشرانو نه د پاتې دا د ولس نه پاتې کنزلمار سړی نه زده کړه کوي د بې سواده نه کوي د بې منطقه بې کتاب نه کوي که د کتاب والا نه کوي د پښتو کلتور ته ژمن خلکو نه کوي د ادب احترام په دین باندې په اسلام باندې د پیغمبر په لویانو نه زده کوي نو دغه دوه درې مهمه خبرې دي ولس ته وته سوچو کې قضاوت ته په خپل وګړي چانه واخلو نو زه مننه کوم د ټولو او قسم دې لایف کې د څه ویلي چې څوک هم په خپشي هغه زه بخنه غواړم که ژوند به خبرې کیږي خدای مو بخا زه اخره خبره زم کوم هم ضرور دغه یو یادونه بیا کوم چې ما اصلا کې ما نه بلکې دا ټول انسانانو چې هغه